السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. راځئ چې نن په سرچ ټول پینل باندې خبرې وکړو. په اډوبي اکروباټ کې سرچ ټول پینل د څه لپاره استفاده کیږي او څنګه کولی شو په دې کې بعضې آپشنز اضافه کړو یا ریموو یې کړو. دلته که تاسو ته ښکاري دې ته سرچ ټول یا ټولز پینل ویل کیږي چې دلته مختلف آپشنز وجود لري لکه ایډیټ پی ډي اف، ایکسپورټ PDF، optimize PDF، comment د enhance scans یا protect وغیره داسې ډیر نور دي. او که تاسې لاندې راشئ نو دلته لیکلي more tools. basically more tools دلته چې دې ځای باندې تاسې کلیک وکړئ همغه more tools ته تاسې راوړي. دلته مثال تاسې بیا ډیر آپشن لرئ: create PDF، combine files، organize pages، edit PDF and open share، send for review، comment، stamp او داسې وغیره نور ډیر زیات دي. دغه ځای نه تاسې کولی شئ هغه ریموو هم کوئ. ګورئ کامنټ ریموو کومه، مثال د هغې په ځای اضافه کومه پرنټ پروډکشن، هغه د اضافه شو. مثال PDF سټینډرډز هغه هم اضافه شو. فار ایگزامپل اکسیسیبیلیټي هغه هم اضافه شو. او که تاسې غواړئ بیرته ریموو یې کوئ سمپلی ریموو یې کوئ. دغه آپشن چې دی د دغه لپاره استفاده کیږي چې تاسو ته یو شکل اسانتیا راوړي په خپل د PDF جوړولو کې یا د PDF کریشن کې. PDF د ډیرو فعالیتونو لپاره استفاده کیږي چې هغې باندې به انشاءالله وروسته خبرې کوو چې کومو فعالیتونو لپاره استفاده کیږي. یو عادي PDF ریډر اوسېږي، هغه موبایل کې هم کیدی شي. یو PDF اډوبي اکروباټ دی چې په کمپیوټر کې استفاده کیږي، هغه بیا په لوړه سطحه دی او دا کولی شي مختلف فایل سره کمباین کړي په مختلفو طریقو سره چې هغې باندې به انشاءالله وروسته غږیږو. مننه.